درانو دوستانو ستړي مشئ د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم. شانګهای ښار په چین کې د اقتصادي مرکز په توګه د ډېر لوی ښار نوم خپل کړی دی. په 2024 کال کې د دغه ښار د اقتصاد عمومي اندازه له 15,000 میلیارډو ژمنبیونو څخه پورته وه چې په همدې مناسبت د نړۍ په لومړیو 5 ښارونو کې شامل شوی دی. 2024 کال د چین د اقتصاد او ټولنې د پرمختګ په پار د پنځلسم پنځه کلن پلان د پلي کېدو پیلامه ده. نو د دغه پلان په موده کې به شانګهای د نړیوال اقتصاد، پوري چارو، سوداګري، د الوتکو او بیړیو له لارې د ترانسپورت او د ساینس او تخنیک د نوښت په شمول د 5 مرکزونو په توګه د خپل ښار د آبادۍ لپاره هلې ځلې کړي او د نړۍ مرحري با کیفیته پرمختګ یې پیاوړی کړی. نو زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمیرو له مخې اړوند معلومات در سره شریک کړم. په 2025 کال کې د شانګهای اقتصاد ښه زیاتوالی موندلی دی. د همدې کال په لومړیو 3 روبو کې د دغه ښار د کورنیو تولیداتو عمومي اندازه له 4,000 میلیارډو ژمنبیونو څخه پورته وه چې دغه شمېر د 2024 کال د ورته شمېر په پرتله په سلو کې 5.5 زیاتوالی ښیي. د شانګهای د نویو ستراتیژیکو صنعتي چارو عمومي تولیدي اندازې د دغه ښار د هغو تصدیو د صنعتي چارو په عمومي تولیدي اندازې کې 4.1 سلنه نیولې چې کارانې ګټې یې له 10 میلیونو یونو څخه زیاتې دي. په همدې موده کې په پوري بازار کې یې د معاملو اندازې د 2024 کال د ورته شمېر په پرتله په سلو کې 12.7 زیاتوالی ښودلی او د تکمیل شوي براکي جریان د بیولوژیک طب او درمل او مصنوعي ځیرکتیا په شمول 3 عصري او مخکښ ځای لرونکو چارو کې یې د تولید اندازې د 2024 کال د ورته شمېر په پرتله 8.5 سلنې زیاتوالی موندلی دی. دغه راز د 2025 کال په لومړیو 11 میاشتو کې د شانګهای په بندر کې د کنټینرونو د لیږد رالېږد اندازه 50 میلیونه او 580,000 معیاري کنټینرونو ته رسېدلی چې په همدې مناسبت به د کرانې اندازې نوی ریکارډ ټینګ کړي او هم له مسلسلو 14 کلونو راهیسې د نړۍ لومړی مقام لري. د 2025 کال د دسمبر په 8 نیټه د نړیوال پوري صندوق د شانګهای مرکز په رسمي توګه په کار پیل کړی چې دا د اسیا او ارام سمندري سیمې کې د دغه سازمان مرکز هم دی. دغه راز د 2025 کال له پیل راهیسې د ډیجیټل ژمنبیونو د ادارې نړیوال مرکز او د چین د پانګو او سرمایو د بازار ټولنه هم په وار سره په شانګهای کې جوړ شوي دي. اوس په دغه ښار کې د دولت په کچه د مهمو لابراتوارونو شمېر 80 ته رسېدلی چې پر 14 ساحو اغېزه لري. له یادو شمېرو څخه څرګندېږي چې د دغو 5 مرکزونو آبادول د شانګهای د اقتصاد او ټولنې د با کیفیته پرمختګ لپاره خوځنده ځواک برابروي. درانو دوستانو، نننۍ پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. نیکمرغه اوسئ.